زپ عمر قربانم انشاءاللہ بچبم قربانوی او انشاءاللہ تاسبم قربانی زما عمر رضی اللہ عنہ غیرتی انسان دیں زما عثمانی ذوالنورین غیرتی انسان دے چاپ برکت باندے چھ تبوک میدان کے ہر طرف تچ نظر اڑے ترد عثمان وا اسد عثمانو زغرد عثمان وا او غازی دے جناب رسول اللہ بو آگا عثمان میں چھ جمعی خطبہ کی اذان کئی منبم کو انشاءاللہ دس وقت براشی چی خلق با منگتوی تاسی پتن کوئے گئینا جواب ورت ورکوی انشاءاللہ تاسی بم ورکوی بچی بم ورت ورکی زکا مرم کا جون دیما خدا اہل سنت والجماعت عقید با دیبانی بٹنگ ودری گو انشاءاللہ گوری خبر ازکم خواہ سچوی ماتا بھئی وہ سوال در تکوم چی کلم مرشم او دلتاوم نیو خبر در تکوما چی زما پا جنازو باندے چڑاگانی بے مکوئی زما پا جنازہ با یو نعرہ لگوئی چی عاشق عمر لاڑو عاشق عثمان لاڑو عاشق علی لاڑو عاشق صدیق لاڑو عاشق امام ابو حنیفہ امام شافعی لاڑو عاشق امام احمد بن حنبل امام مالک لاڑو انشاءاللہ دا نعرہ بندہ لگوئی چی بچی بے سخری او لرگانی بے سخری او مدرسہ بسکی دا یو نعرب لگوئی جہر باندے بے لگوئی ما قسم دے کچا سر دے پولی پٹی خبر اشتا ما خبر دادا چی عمر یو عمل کرے پکار دادے چی امت وربانی اس خبر انکی او پا شوق او محبت سر ادا کی انشاءاللہ بلا خبر میں دا کولا تمیم داری داد عمر رضی اللہ عنہ دویم امام دے تراؤ دے سوگ دے تمیم داری دویم امام دے تراؤ دے عمر فاروق دے عمر رضی اللہ عنہ یولس رکاتم کڑی دے عبی ابن کعب پسی او دے تمیم داری پسیم کڑی شل رکاتم کڑی عمر رضی اللہ عنہ نباد بیاد مسجد نبوی پا مسئلہ باندے امام بدل شوے خو تراوی بدلی شوی سموئے بے تراوی بدلی شوی دا عثمان پا دور کی امام با بدلے دو خو تراوی با شل رکاتوی دا علی پا دور خلافت کی امام با بدلے دو خو تراوی با نہ بدلے دے عمر بن عبدالعزیز دور دے یو حافظ قرآن راوستو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ میں والار دے دا کنو سید عمر فاروق دے عزیزانو آغا عمر بن عبدالعزیز میں والار دے تارید حافظ قرآن تراوو کی ختم کئی آغا حافظ قرآن میں سورہ بقرہ ختم کڑا شاعت جڑا رازی یو سڑے قاری سیب تک وقت لاڑو ورطوی اے دخدے بندہ تلاوت سڑے بدل کا تا پتنشتا عمر بن عبدالعزیز شاعت والار دے اجار عمر بن عبدالعزیز شاعت والار دے عن قریب دادے چپری اوزی سوال در تکوما وقتی ورطوی تشا تشا بل سڑے اڑان دکاستا آواز کی خوگلنی دا سا آواز در مزیدہ آغا حافظ قرآن شاہ تراغ عمر بن عبدالعزیز دا سزان تگور منگ چے سلامو گرزو خدای ٹیم پیس تگورو چے خدای پینز منٹ سیوالا اڑل لس منٹ سیوالا اڑل کلب تراوی اخلاصی گی عمر بن عبدالعزیز میں گریوان تگور اعلان دی جار سینہ باندھی نظر دے بل سائے ادرید اللہ اکبر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ منیت اتڑ لو عزیزانو یاد ساتھی آغا حافظ قرآن سورہ نساء سورہ العمران شروع سورہ العمران شروع دیز اعتراغ اللہ لا الہ الا ہو والحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق عمر بن عبدالعزیز
ته جړا راغله قرآن شریف کې خو عجیبه خوند راغی مخکې خو لا یو شان جړا ده صرف څلور پنځه کسان په ګوان کې په جړا باندې خبر دي کله چې قاری د قرآن شریف تلاوت کوي عمر بن عبدالعزیز د بدن نه مزیدار اوچت او دنګ انسان دی عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه داسې سر بخکته کیدلو مخکې یو ځل به د اوښکو څاڅکی تویدلو خو چې دا قاري د قرآن وړاندې شو بې د سترګو نه د اوښکو سیلاب روان شو عمر بن عبدالعزیز چې کله سلام وګرځولو امام ته وی والله ته خو د خاندان رسول سره تعلق ساتي ته خو سیدي ته خو د علي ابن حسین ته خو د حسین ابن علي په اولاد کې اور ته وی حضرت څه او پیژندلم وی والله اهل بیت چې د پیغمبر باندې نازل قرآن وی داغي خوند او مزه جداوي داغي خوند او مزه جداوي مخکې شپه باندې با قاری صاحب د عمر بن عبدالعزیز تراوی په 11 بجې ختمولي مثال درته وایم غړې خبره نه کوم ځکه اوس به برابر ښکارې وای چې تا خو غړې ویل هغه غړې کم ځای کې خلک خودي کنه غړې خبره نه کوم مثال په تور باندې لکه د 11 بجو باندې تراوی ختمې دلې عمر بن عبدالعزیز ورته خلکو ته مخ راواړو د کوم ملګري ستړي او قاری صاحب ته ستړی نه یې نو زه درپسې ودرېږم او چې کوم ملګري ستړي تاسې لاړ شئ که نن ما ته الله مرګ راولي زه په دې مرګ باندې به فخر وکړم چې د اولاد رسول پسې مې ختم د قرآن شریف وکړو عزیزانو عمر بن عبدالعزیز لیونی نه و دماغ یې نه و خراب نو قاری بدل شوی دی خو تراوی بدل شوي نه دي نو یاد ساتئ موږ او تاسې به انشاءالله تراوی کو په مینه به کو او یاد ساتئ تاسې ته به الله بدله کې څه درکوي څه به درکوي ټول وایي څه درکوي جنتونه باغونه کم باغونه ګوره تاسو ته ما د عمر بن عبدالعزیز نقشه کېښوده په دې آیات باندې به اوزو انشاء الله ولمن خاف مقام ربه جنتان دا کم خلق دی مراد دی دا د عمر پشان دی خلق مراد دی دا د ابا هريره پشان دی خلق مراد دی دا د عثماني ذوالنورین پشان دی خلق مراد دی یو ځلی سورہ دهر تلاوت کیدلو عثماني ذوالنورین مشاط صف کې ولاړ دی دهر د قرآن شریف آغا صورت تے چپتی کی ذکر د جنتونو دے دی کی ذکر د فقراء سراد تعاون او د مینی دے دی کی د وفا نظر خبر دا عثماني ذوالنورین ولار دے شات جاری دمر جاری چ شات سپنے په جڑا باندې واغست مخکی سپونو باندې اثر راغے عثماني ذوالنورین چ سلام وګرځولو دمرے جڑلی دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس تا اشارہ اکڑا اے ورا رجانا اے دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا ہوئے اے دا آقا دا کاکا بچڑیا سدی خیل دے قرآن کریم دا دی اخ مبارکی سوئے آئے ہائے سوئے دا دا سی اخ مبارکی چی دا چا دسترگو نروانی و عبداللہ ابن عباس تپ قرآن سنگ خپوئی دلے ورطوی دا دی دا پارا قرآن کریم دا دی خلق مبارکی فرمائی مقام ربی جنتان چاہتا بکل ملاوی گی عثمانا تا دا پارا دو جنت دی کم جنتونا باغونا تا دا پارا باغی کے بد اللہ رب العالمین دخوانا دا شاتو چنی روان دا پیوب روان
جنتان دا هغه اوښکې دي هغه اوښکې چې د الله د رضا دپاره توی شي. نو چې په قرآن اوښکې نه تویږي په ډول او سرنای توی په ډول او سرنا اوښکې مه تویوه، په مصنوي غمونو اوښکې مه تویوه، په قرآن اوښکې توی کا. انشاء الله که الله ته منظور وي را روانې جمعې ته به انشاء الله د عثمان ذوالنورین رضی الله عنه په شان د نورو صحابو د قرآن شریف په آیتونو باندې د هغوی جړه او بیا د هغې جړه نه ثمره انشاء الله د جنت بحث به را روانې جمعې ته په منځنۍ عشره کې انشاء الله کو. او بیا درنه وعده اخلم ټول امت ته مې درخواست دی، زما ټول امت ته عاجزانه درخواست دی چې یرونو د هغې چا خبرې مه منئ چې تاسو له په دین کې سستی درکوي. د هغې مولا خبره واورئ ویې منئ چې تا ته وایي چې تکړه شه په رمضان کې هره شپه 1000 رکاته کوه، دا دې خیر خوا دی. ځکه په یو سجده باندې ما تاسو ته ویلو چې څومره اجر او ثواب ملاویږي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دا درود شریف تاسو لومبه ټکه تیز وای او به رسو درود تاسو سره کې دا یو درود بټول په جهر وای په اخره پورې به وای. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على النبي الامين. قولوا الحمد لله بيوي یا الله ډیر شکر دی خدایا چې د دویمې جمعې د رمضان د خطبې توفیق دی راکو. وما توفیقی الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل. الله داستا امدادو الله کریمه ذوالجلال ذاتا کریم ذاتا مهربان خالق او خدایا د مور او پلار نه را باندې ډېر مهربان رب. د مور او پلار مینه خو لږ وخته پورې قطع شي، رب ستا مینه نه قطع کېږي. دا ستا فضل ستا کرم الله چې مونږ ته د دې څو خبرو توفیق راکړو. یا الله په دې مونږ ته عمل را نصیب کړي او زمونږ خبرې الله د خپل رضا سبب وګرځوه. الله جل جلاله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه الله په قبر اطهر مبارک باندې الله د حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله عنه په قبر مبارک باندې الله د جنت البقیع صحابه کرام باندې د علی المرتضی په قبر باندې د عثمان ذوالنورین په قبر باندې د تمام صحابه خصوصا دلته زمون علاقه کې اصحاب بابا چې ورته وی الله او دنیا ګډ ګډ کې څومره صحابه کرام پراته دي الله د دوی په قبرونو باندې انوار ساری او جاری اوساتي. یا الله دا دوی احسان دی، دا دوی موږ سره مینه وه چې موږ ته ستا د ښکلي دین را ورسولو. الله موږ نه صحابه کرام خفه مه کړي، الله موږ نه آقا خفه مه کړي، الله ته زموږ نه ناراضه مه شي، الله ته زموږ رب خدای زموږ ګناهونه معاف کړي. الله څومره مسافرو رابطې کړي ټولو ته زموږ دعا ده. موږ سره رمضان کې چې څوک هم ګوره رابطې کوي دا د چاندې ټکې دی نه ډډې ته کوي رابطه دا کوئ چې دعا کې مام یادوي زه به تاسې م یادوم. هېڅ کمبود نشته الحمدلله. د دې مدرسې دپاره الله داسې پیسې قبولې کړي دي انشاءالله، داسې ورته الله قبولې کړي چې زه وایم داسې خلق نن مونږ ته وایو مونږ دا پیسې واپس ځان سره کې د امانت چې کله ضرورت راغی بیا لګوو انشاءالله. تاسې نه چاندې مسافرو نه غواړم، تاسې بچي پرېښودلي، تاسې مسافرو میندې پرېښودلي، تاسې مسافرو دا مبارک پښمنۍ ځان له کوئ، دا ماښامۍ ځان له تیاروئ. اے مسافرو تاسې حلال رزق پسې ښایسته ښایسته ګلالي بچي پرېښودلي، مونږ ته د چاندو اپرونه مه کوئ، مونږ له دعا کوئ، مونږ به تاسې ته دعا کوو، مونږ به تاسې له دعا کوو. نن امت په ډېر لوی پریشانۍ کې دی، تاسې له مې درخواست دا دی ورونو په مسافرو باندې هغوی له مې درخواست دی چې د خپل مال صدقات وباسئ، ګوانډ کې تپوس کوئ چې زما ګوانډي د هغه د بچي څه حال دی. هر سړی په خپل بچي باندې نظر ساتي، دغه رنګ دی په ګوانډي نظر ساتي.
انشاءاللہ کټېمو به لګرا ترایات کې غوږ کې راته وای چې د ابوبکر صدیق په رمضان کې د ګاونډي سره څه خبره شوې وه دا به راته روانې جمعې ته انشاءالله که ژوندي نو څه به کوئ دا به راته ته وایي ښه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په رمضان کې د ګاونډي سره څه سلوک کړی او څه خبرې ورسره کړې وه رب العالمین زمونږ مال اولاد قبول کړي الحمدلله بیګا اجره کې ناسم د خپل روجمات هم کولو دی خوا مې مخ واړولو دی خوا مې رانه طالبان ناستو دی خوا هم ناستو شکر مې ویسمل خدای ډېر شکر دی یا الله څه بختور دي هغه خلک چې د چا وړه د چا غوړي د چا روټۍ د چا ترکاری دا طالبان اخري دا د دین خادمان اخري خدایا د داسې خلقو مال اولاد کی برکت واچوا خدایا څوک چې رو جماعت په مسافر اخري او طلباء او فقراء اخري یا الله د دې خلقو رزق کی برکت واچوا خدایا زمونږ مال حلال ډیر کا د حرامو نه مو وساته الله ستاسو د حبیب د احادیثو درسگاه شروع شو الله پدې کې پاکي پیسې پاکي ارادو سره قبول کی خدایا دې ته پاکي پیسې قبول کی الله پاک زړونه ورته قبول کی الله الله کریمه نمبر 1 ورته زما د عاجز زما د فقیر الله زما پیسې ورته قبول کی خدایا زمون هغه دوستان او ورونه الله چې ستا صحیح عاشقان دي د محبوب غلامان دي د آقا غلامان دي الله د هغوی پیسې او ارادي ورته قبول کا بیګام خوب کې د دارالعلوم حقانی نه ملاقات وشو نو ماته مولانا صاحب زوی راته وای وی مدرسه ډیره بور حالات کې د خوب کې راته ویل ما ورته ویل مال داسې چې مخکې وشو دا د دې صاحب قبر برکت لاس مې ورته ونیولو د مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله او مالدا د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه نو یاد ساتئ الله دې من کې هغه صفات راولي کم صفات چې مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه کو او تحدیث بالنعمت درته ویم تحدیث بالنعمت ریا نویم الله په دې گواهه مال او چا پیسې راوړي ول دا پیسې پلان کی سیس کی او لګوا مال دا واپس یې وسا وی ولی مال هغه کار شوی ول بل څه د پاره والا مال نه اوس پکې تا ته کې هغه کړو دا اوس بل ځای ته یو سال الله دې قبول کړي دا مولانا عبدالحق صاحب ته چا پیسې راوړل په دې باندې وړو واخلا مولانا صاحب رحمت الله علیه ورته ویلي وړو بیګا چا بوجي راوړي دا پیسې بل ځای او لګوا دا مې ډېر لوی ارمانو ما 50,000 نه 1,80,000 روپۍ واپس کړلې 1,80,000 ما ول تا پکې دا قید او لګولو مخکې هغه سیس پورا شوه دی بس الله دې ملشا کې دې شي داسې بل ځکه استاد ارمان الله پوره کی نو خدایا زمنګ مدرسې ته بهادر خلق راولي دیندار خلق راولي عاشقان راولي او خدایا ته عشق ما کې پیدا کی زما مقتدیانو کې پیدا کی الله زمونږ د مدرسې زمونږ د ټولو دوستانو مقتدیانو زما د دوستانو ملګرو حاضرینو غایبینو حفاظت کو فرمایي مخکې روزه کې به موږ سره په دې عاشره کې خامخا ډېر مسلمانانو هغوی نشته ډېرو خویندو به زموږ اواز اورېدلو نن هغوی غوږونه زموږ اواز نه اوري نن د هغوی موږ پسې جومات کې حاضري نشته یا الله زموږ د والدینو سره د ټولو سره قبرونه منور معطر وګرځئ الله په قبرونو انوار را اورئ زمونږ یو ډېر ښکلی ملګری او د هغې نوجوان بچی دی هغه دلته راځي ډېر رضې ته مینه کوي د هغې پلار سره موږ 2-3 ملاقاته شوي خو د هغې مدرسې سره ډېره مینه وه هغه هم دعا کې رایاد شو رب العالمینه قبر د جنت باغیچه وګرځئ او خدای دې زمونږ بچي داسې نیکان کي چې د پلار روح ترې نه وروسته خوشحالی ګورئ زلمو تاسې ته هم تعلق د علماو سره جوړ کړئ خو د هغې علماو سره نه سوال درته کوم هغه علماء سره اجر نه ملاويږي چې کوم ستا د عقیدی شرمخانی هغه علماء سره جوړ کړي چې تعلق د اهل سنت والجماعت سره وي تعلق چا سره وي نو ما بیګا دا خبره کړې و مالدا د دې صاحب قبر برکتو چې دا سمرا آبادی په جامعه کې او الله مدرسه قبول کړي خدایا جامعه محمدیه الله د آقا د مدرسې صفا او دار ارقم وګرځو الله یا الله د دې مدرسې د پاره خدای زمونږ ملګری الله د ډېرو پریشانو سره اوس مخامخ دي الله د پریشانو نه اخلاص کې الله خدای ډېر ملګری ډېر زیات پریشان دي او د دې مدرسې سره انتهایی تعاون مخکې کړي او ما کې یو عادت ته ګوره چې ما نه مخکینه احسان نه هېرېږي
ما سره کافی پرتا دا باغی کې هغه خلق نمونه دي چې هغه مړ دي دا وی ځامن مون سره اوس تعلق نشتا خو مونږ یو ځکه کله کافی راوالم نو کاپي تا باندې ورکوم چې دې ځان سره د قبر ته کفن کې ښکته کم رونو مونږ د چا احسان نه هېرو مونږ سره چې چا احسان کړي د دې مدرسې په یو لږ ځمکه کې ما ته به روټۍ راوړله مونږ سره به مشورې شریکولې مونږ ته به د استاد تنخواګانې راکولې هغه خلق نشتا خو یا الله په دې مدرسه کې چې هر یو عمل کېږي قیامت پورې الله دې ټولو حاضرینو ته او الله چې کومړي دې هغوی ته خدای پوره اجرونه او ثوابونه نصیبه وګرځي الله د دوی او زمونږ د ټولو مشران چې وفات شوي قبرونه منور معطر کړي څوک بیماران د روغ صحت نصیب کړي قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي او سوال درته کوم بیا هم چې مونږ باندې امتحان مه راوړئ تاسو امتحان په موږ مه کوئ خیر دې تپوس کوي چې مدرسه کې څه ته ضرورت دی اوس چې هغه کار پې وکړو که تاسو مخکې نه یو شی معین کوي هغې له به زمونږ ضرورت نه وي ګوره بیا به مونږ نالو خفه کېږئ ما دا منبر نه به خبره اوځي هغه به عملي خبره وي یعنې وکړئ ما باندې یو کس امتحان داسې وکړئ انشاءالله ماله به الله پکې مخکې ترقي راکوي نو مشوره به کوو یو بل سره چې مولوي صاحب دا پیسو ته کوم ځای کې ضرورت وي په هغې کې ولګوه الله دې ستاسې نه زما ډېرې پیسې ولګوي قسم دې دا ډېر لوی خوند کوي سخا یو عجیبه خوند دی خدایا مونږ سخیان جوړ کړي ټول وایي یا الله مونږ سخیان جوړ کړي یا الله مونږ سخیان جوړ کړي یا الله مونږ سخیان جوړ کړي خدایا مونږ په حلال مال سخیان کړي د حرامو نه مو وساتي زمونږ د ټولو په آخر وخت ځان کدن کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله